ننګرهار کې د تیر کال په پرتله د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په 22 ولسوالیو کې کروندګرو په 58,215 هکتاره ځمکه غنم کرلي چې 1,450 میټریک ټنه حاصل به ترې ترلاسه شي. دوی د غنمو د حاصلاتو د کمښت لامل وچکالي او د کرکیلې پر مهال د بارانونو نشتوالی بولي چې له امله یې بزګرانو په کم اندازه غنم کرلي دي. 58,215 هکتاره ځمکه کې غنم کرل شوي چې د اټکل له مخې به 1,40,050 میټریک ټنه حاصل ترلاسه شي. سږکال حاصل کم ورکړل شوی دی او وجه یې دا دی چې په دغه د کرکلي په ټیم کې بارانونه نه ول، وچکالي وه، نو د وچکالي د وجې نه کرکیله د غنمو کمه شوې وه. نوموړی وایي د وروستیو ورښتونو له امله په یو شمېر سیمو کې بزګران زیانمن شوي چې دوی به د همکارو مرستندویو ادارو پر مټ ورسره لازمې مرستې وکړي. په همدې حال کې بیا د دغه ولایت د کانال پر دولتي ځمکه هم د کانال ریاست او خصوصي سکتور له لوري په 10,000 جریبه ځمکه غنم کرل شوي. د کانال رئیس بیا د غنمو د سږنیو حاصلاتو د ښه والي خبره کوي او زیاتوي چې سږکال به ترې 14,000 ټنه حاصلات ترلاسه شي. خصوصي سکتور هم زموږ سره شریک دی. موږ په خپله هم یو 200 جریبه ځمکه پورې اصلاح شوی تخم کرلی. زیاتو حصو نورو کې به هم اصلاح شوي تخمونه یا عامو خلکو چې کوم کرلی دي. زموږ په اختیار کې چې کوم زموږ او د خصوصي سکتور دي دا تقریبا د 2,500 جریبه ځمکه پورې ده. د اټکل د مخې به تقریبا په مجموع کې موږ ته 14,000 ټنه غنم دا انشاءالله ترلاسه شي. امید د احصایې د دې نه لوړه شي ځکه غنمو ته په کتو باندې سږکال حاصلات ښه دي. د کانال ریاست اړوند دولتي ځمکو کې د غنمو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت خلک هم د سږنیو حاصلاتو د ښه والي خبره کوي او خوښي ښایي چې ګڼو بېروزګارو وګړو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. دوی همداراز له چارواکو غواړي چې دولتي ځمکو ته د پام زیات او پاتې شاړې ځمکې دې هم آبادې کړي تر څو ولس او حکومت دواړه یې له ګټو برخمن شي. سمه ورځ ده چې موږ دلته راغلي یو او د غنمو راټولېدان او ترشل کا الحمدلله ډېر ښه غنم شوي او د ډېرو خلکو کې مزدوري روانه ده. رمونه تیږو نیولي دي، ټولې تیږې دي، اصل نه کوي او دا خو هېڅ پیدا نه کوي چې غنم او سره ورڅه پکې اچوي او بیرته د خرچې پیسې هم نه کوي او باید چې دا سمه پاملرنه دې ته وشي. دا خو بیت المال دی، مخکې خو که 20 کلنه وه که 30 کلنه دوره وه هغه خو لاړله. د 4م فارم مسؤلین بیا په دولتي ځمکو کې یو شمېر یادې شوي ستونزې مني او زیاتوي چې دوی هڅې کوي شته ستونزې ټولې هوارې کړي. دا چې ډېرو کلونو وروسته د ننګرهار کانال په دې وطنو تقریبا 2 لسیزې وروسته چې په خپله ځمکه په خپله باندې کښت وکړي نو طبعا دې کې به مشکلات موجود وي. د قوه بشري مشکلات وو، په وخت باندې رسیدګي، د بخار سیستم نو کار نه وي او انشاءالله چې آینده کې به دغه ټولې ستونزې حل وي. د غنمو ورخوا د کانال پر ځمکو د ستروسو د بېلابېل ډوله میوه لرونکي بوټي، هندواڼې، خټکي او زیتون بوټي هم شته چې هر کال ترې د مسؤلینو پر وینا د پام وړ حاصلات ترلاسه او له درکه یو زیاته اندازه عاید د دولت خزانې ته هم جمع کیږي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.